اوس به هغه کارونه درته بیان کم چې کول یې په لمانځه کې منع دي او که وسې لمونځ په مکروه کېږي. ورونو، مکروه و هغه شي یا کار ته ویل کېږي چې د هغه په کولو سره لمونځ نه فاسدېږي مګر د لمانځه ثواب په کمیږي. اوله مسئله، په کالو او بدن سره لوبې کول او اخته کېدل یا د سجدې د ځایه څخه د شګو استکول، دا دواړه مکروه دي. مګر که د شګو په واسطه سجده کول ډیر سخت او غیر ممکن و، بیا نو د سجدې ځای په یو لاس یو یا دوه واره پاکول پروا نه لري. دوهمه مسئله، په لمانځه کې د لاس او پښو په ګوتو ټکان کول او لاس پر ډډې ایښول یا چپه او راسته طرف ته د غاړې ګرځول او شاوخوا کتل مکروه دي. البته د سترګو تر کنجانو کتل پروا نه لري، خو بې له ضرورته دغه کتل هم باید ونسي. درېیمه مسئله، په لمانځه کې داسې ناسته چې زنګنونه جګ ودروي او لاسونه پر مځکه کښېږدي مکروه ده، چې و دغه قسم ناستې ته د فقه په کتابو کې د سپي غوندې ناسته ویل کېږي. او دغه قسم ناسته ځینې خلک هغه وخت کوي چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او ولاړېږي، نو زنګنونه جګ ودروي او پر دوو ګوتو کښېني او لاسونه پر مځکه تکیه کړي او بیا ولاړ سي، چې دغه ناسته مکروه تحریمي ده. څلورمه مسئله، په لمانځه کې د کالو راټولول مکروه دي، لکه د ځینو خلقو چې دا عادت دی چې رکوع او سجدې ته ځي لمن او پایڅې سره راټول یا لوړ کړي. حتی هغه علما چې عمل کثیر و هغه کار ته وایي چې په دواړو لاسو یو کار وسي، دغه د کالو راټولول د لمانځه فاسدونکی بولي. نو په دغه کار کې باید ډیر احتیاط وسي، ځکه مکروه والی خو یې حتمی دی، خو د ځینو علماو په قول لمونځ هم په فاسدېږي. همدارنګه په لمانځه کې په لاس سره د سلام جواب ورکول مکروه دی، او که څوک په خوله سره د سلام جواب ورکړي لمونځ یې فاسدېږي. پنځمه مسئله، که یو څوک ناست و او خبرې کولې یا په یو بل کار مشغوله و او بل چا د هغه و شاته لمونځ کاوه، دا پروا نه لري، مګر ښه کار دا دی چې په دغسې ځای او حال کې لمونځ ونسي، ګوښه باید ولاړ سي. شپږمه مسئله، که د لمونځ کوونکي و مخ ته قرآن مجید پروت وي یا توره ځړېږي لمونځ جائز او روا دی. اومه مسئله، پر هغه فرش یا غالۍ چې عکس ولري لمونځ روا دی، په دې شرط چې پر عکس سربیره لمونځ ونسي. خو بیا هم د داسې مسلې چې عکس پر وي یا په خپل عکس په کور کې ساتل ګناه ده. اتمه مسئله، که د یو روح درلودونکي حیوان عکس د لمونځ کوونکي و مخ ته یا لوړ پر دیواله یا راسته او چپه طرف ته وي لمونځ یې مکروه دی. او که چیرې دغه عکس تر پښو لاندې وي یا دونه کوچنی وي چې پر مځکه کښېښول سي نه لیدل کېږي یا د دغه عکس سر پرې وي، بیا نو کراهیت نه لري. دغه رنګه د درختي عکس یا نوري طبیعي منظرې هم کراهیت نه لري. نهمه مسئله، په ګوتو سره د آیاتو یا تسبیحاتو حسابل په لمانځه کې مکروه دي. دغه رنګه په دوهم رکعات کې تر اول رکعات د درو آیاتو په اندازه قرائت زیات ویل مکروه دي. لسمه مسئله، په معلوم او معین لمانځه کې د یو صورت خاصول مکروه دي، یعنی په پلاني لمانځه کې باید همیشه دغه صورت وویل سي او بل صورت نه وای، دا کار مکروه دی. یو لسمه مسئله، په لمانځه کې د چپنې یا کورتۍ پر اوږو اچول بې له دې څخه چې لستونې دې اغوستل سوي وي مکروه دي. دغه رنګه
ځکه ودې ته د کالو ځړول وایي. دغه رنګه که یو څوک یو دسمال پر اوږه واچوي چې یو سره یې و طرف ته او بل سره د انسان و بل طرف ته ځړېږي، دا مکروه دی. یعنی د یو لمونځ کوونکي دپاره داسې یو کار کول چې د هغه لباس د ده پر بدن باندې ځړېږي، په لاسو او په اوږو کې نه وي بند، دغسې لباس ته سدل په عربي ویل کېږي، دا مکروه دی. دغه رنګه د غوړو او خیرونو کالو اغوستل بې له عذره مکروه دي. 12مه مسئله، په خوله کې د یو شي ایښول چې د قرائت د ویلو مانع نه ګرځي مکروه دي، او که بیا د قرائت د ویلو مانع ګرځېدی لمونځ په فاسدېږي. 13مه مسئله، که یو چا و بولو یا قضای حاجت ته ضرورت درلودی، پر دغه حال یې لمونځ کول مکروه دي. ولاړ دې سي خپل ضرورت دې رفع کی او دست دې تازه کی او بیا دې په فارغه زړه سره لمونځ ادا کی. 14مه مسئله، که یو څوک ډېر وږی وي او خواړه هم تیار وي، اول دې خواړه وخوري او بیا دې لمونځ وکړي، تر ډوډۍ خوړلو دمخه یې لمونځ مکروه دی. مګر که د لمانځه وخت لږ پاته و چې دی ډوډۍ خوري لمونځ یې قضا کېږي، بیا دې نو اول لمونځ وکړي. 15مه مسئله، په لمانځه کې د سترګو پټول ښه کار نه دی، مګر چې بې له سترګو پټولو حضور او خشوع نه حاصلېدل بیا نو پروا نه لري. 14مه مسئله، بې ضرورته توکل یا د پزې سوخ کول مکروه دی، او په لږ سر سره لمونځ کول ښه کار نه دی. علمای کرام یې مکروه تنزیهي بولي. دغه رنګه د ارژمۍ په وخت کې باید کوشش وسی چې ارژمۍ تیره سي، یعنی د هغې د بندولو دپاره باید کوشش وسی. که فرضاً ارژمۍ نسی بندولی نو د لاس پر خوله باندې ونیسي چې خوله یې پټه سي، او که یو څوک بې له لاس نیولو ارژمۍ وکاږي دا هم مکروه تنزیهي دی. 15مه مسئله، که یو چا په لمانځه کې که یا شپږه ونیول او هغه یې وغورځول پروا نه لري. 18مه مسئله، په فرضي لمانځه کې بې له عذره و یو شي ته تکیه کول مکروه دي. د سورت یا آیات تر ختمولو د مخه و رکوع ته تلل او هغه آیات بیا په رکوع کې پوره کول مکروه دي. ورونو، ځینې کسان د ډېر تلوار په خاطر کم صورت چې دی په لمانځه کې وایي د هغه آخري آیات د تلوار په خاطر و رکوع ته ورسوي، بیا په رکوع کې دغه آیات پوره کړي، بیا الله اکبر وایي، بیا سبحان ربی العظیم وایي، دا کار مکروه دی. دغه رنګه یو څوک د تلوارې په خاطر تسبیحات په ولاړه پوره کړي، یعنی د رکوع څخه ډېر ژر راپورته سي، د رکوع تسبیحات په ولاړه کې پوره کړي، یا د سجدې څخه ډېر ژر راپورته سي او هغه تسبیحات دریم وارې په ناسته کې پوره کړي، دا کارونه مکروه دي. باید تلوار ونسي، لمونځ په احتیاط او آرامي سره و پای ته ورسول سي او هر شی پر هغه خپل ځای وویل سي.